الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الأعمال بالنيات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما څخه ځینې دوستان دا غوښتنه کړې وه چې د انسان د بدن د وریښتانو احکام د یو مختصرې ویډیو له لارې دوی سره شریکم. دا چې د انسان پر بدن باندې کوم وریښتان دي، مثلا د ژرې وریښتان دي، د بریتو وریښتان دي، د وریځو وریښتان دي، د سر وریښتان دي، او دا ډول د لاسو وریښتان دي. د ځینې کسانو پر اوږو باندې، پر ځیګر او پر شا او پر ملا باندې، پر ورونو باندې وریښتان وي، او د ځینې کسانو پر غوږو باندې وریښتان راشنه سوي وي. او دغه وریښتان ایسته کول، لرې کول، دا شرعاً څه حکم لري؟ د کومو وریښتانو ایسته کول جایز دي او د کومو وریښتانو ایسته کول بیا مکروه دي، د کومو وریښتانو ایسته کول حرام دي او د کومو وریښتانو ایسته کول مباح دي. مباح دا معنی چې اختیار ته لري، که ایسته کوې ایسته یې که نه ایسته کوې هم دي. په ایسته کولو کې نه ثواب شته او نه ګناه شته، په پرېښودلو کې هم نه ثواب شته او نه ګناه شته. راځو وایو هغه وریښتان د انسان د بدن، هغه وریښتان چې ایسته کول یې سنت دي، چې د هغوی ایسته کول سنت دي. هغه اول د سر خریل د نارینه لپاره، د نارینه دپاره د سر خریل دا سنت طریقه ده. البته د ښځو دپاره د سر خریل حرام دي، د ښځو لپاره د سر خریل جایز نه دي. او که د ضرورت په خاطر وي، د یو اپریشن په خاطر وي، یا د یو مرض په خاطر وي، بیا نو پروا نه لري د ښځو دپاره هم. او که هیڅ ضرورت نه وي، د ښځو دپاره د سر خریل حرام دي. البته د نارینه‌و لپاره د سر خریل سنت دي. او دوهم د سر خریل چې کافر مسلمان سي، کافر چې کله مسلمان سي کلمه ووایي اسلام قبول کړي، نو د ده دپاره سنت طریقه دا ده چې سر وخري. او دغه رنګه دریم د سر خریل د کوچني د پیدایش پر اومه، دا چې کله کوچنی پیدا سي، د کوچني د پیدایش پر اومه باندې د دې کوچني د سر وریښتان خریل دا هم سنت طریقه ده. او څلورم د بغلو وریښتان ایسته کول، دا د انسان په دې ځایو باندې چې دا وریښتان دي، دغه وریښتان ایسته کول دا د فطرت څخه دي، دا سنت طریقه ده، دا باید ایسته سي. په څونې وخت کې باید ایسته سي؟ دا باید په هفته کې یو وارې دا سنت طریقه ده. د جمعې په ورځ باندې د دې وریښتانو ایسته کول دا پکار دي. په هفته کې په 7 ورځو کې یو ځل. او که چیرې په 7 ورځو کې نه وي، نو په 2 هفتو کې به دا وریښتان ایسته کوي. او تر 2 هفتو یې ځنډول بیا مکروه دي. او پسې پنځم تر نامه لاندې وریښتان ایسته کول، دا د انسان تر نامه لاندې چې کوم وریښتان دي، دغه وریښتان ایسته کول د نظافت په خاطر دا هم سنت دي. د هغه طریقه هم دا ده چې په هفته کې یو ځل هغه لاندې وریښتان باید صفا سي. او که په هفته کې نه، په 2 هفتو کې باید صفا سي. او تر 2 هفتو یې ځنډول نو بیا مکروه دي. او داسې 3 هفتې و یو میاشت و 40 ورځې ځنډول بیا نو حرام ته خبره رسېږي، ډېر یې ځنډول پکار نه دي. او شپږم د بریتو کوچني کول، بریتونه کوچني کول دا هم سنت طریقه ده. غټ بریتونه چې د خوراک او چښاک په وخت کې هغه په هغه کوم شی چې ته څښې په هغه سره لندیږي یا په خوله کې پراته وي، دغه کار څخه نبي علیه الصلاة وسلام منع فرمایلی ده. نبي علیه الصلاة وسلام وایي تاسو بریتونه کوچني کړئ او ژبې غټې کړئ. نو د بریتو غټول دا ناروا دي او کوچني کول یې سنت طریقه ده. ډېر کوچني کول، دونې به کوچني کوي چې دا لوړه شونډه معلومه سي، دا د لوړې شونډې کناره معلومه ده، دونې به کوچني کوي چې دا د لوړې شونډې کناره ښه سمه دمه معلومه سي. دا و هغه وریښتان چې ایسته کول یې سنت وه، دا 6 دانې. خو د سر خریل په حج او عمره کې، دا چې سړی حج ته ولاړ سي یا عمرې ته ولاړ سي بیا سر خري، هغه بیا واجب دي. د حج کوونکي دپاره او د عمره کوونکي کس دپاره په حج او عمره کې چې خپل خاص مناسک لري د سر خریل واجب دي د نارینه‌و دپاره. ښځې به په حج او عمره کې خپل وریښتان د یو بند په اندازه باندې کوچني کړي، خو نارینه به خپل وریښتان
وخري. و د نارینهو دپاره هم په حج او عمره کې دا جایز دي چې د خرولو پر ځای باندې کوچني کې، خو خریل افضل او بهتر دي. بل هغه ویښتان چې ایسته کول یې حرام دي، چې ایسته کول یې جایز نه دي، هغه کم دي؟ هغه د ژبې ویښتان ایسته کول دي. دغه ژبه چې پر دغه زامه باندې راشنه ده او پر دا زنه باندې راشنه ده، دغه ویښتان خریل او د یوې قبضې زیات کوچني کول دا دواړه حرام دي. نه به یې خریر او نه به یې کاږې او نه به یې تر یوه قبضه کوچني کوې. نو پرېښودل د ژبې دا ضروري دی، واجب دی. او څونې اندازه به یې پرېږدي چې دا یوه دغه کې راله قبضه، په یوه قبضه کې چې راله ابلابود که پرې کې هم پروا نه لري. البته یوه قبضه چې په لاس کې نیول کېږي د یوې قبضې اندازه پرېښودل یې واجب او ضروري دی، او خریل یې او تر یوه قبضه یې کوچني کول حرام دی. دوهم، د وریځو ویښتان ایسته کول. دغه وریځې چې دي دا وریځې د دې وریځو ویښتان که د نارینهو لپاره وي او که د ښځینهو لپاره دي، د دې وریځو نري کول او د وریځو ایستل وکښل دا هم حرام دي. دا هغه ویښتان دي ژره او وریځې چې د دې ایسته کول شریعت حرام کړي دي. او پسې دا خو مو وویله مکروه، هغه ویښتان چې ایسته کول یې مکروه دي، د سنت طریقې مخالفت دی. هغه کوم ویښتان دي؟ اول د پزې ویښتان. د پزې ویښتان کښل دا مکروه دي، د پزې ویښتان به نه کاږي. البته که چیرې ډېر اوږده سوي وه او د باندې راوتلي وه بد معلومېدل، نو په غچي سره پرې کول بیا پروا نه لري، خو کښل یې مکروه دي، کاږي بې نه. په ځکه چې ځینې علماو لیکلي چې که چا د پزې ویښتان داسې کښله په نوسې باندې، نو سترګې هم ضعیفه کېږي او دا کار چې دی دا ویښتان ډېرې ګټې پکې پرتې دي، هغه ګټو څخه دا کس محرومه کېږي. نو د ده دپاره د پزو د ویښتانو کښل پکار نه دي. د پزو د ویښتانو کوچني کول چې غټ سي جایز دي، البته کښل یې مکروه دي علما ووایي. او بل مکروه د سر خریل په غم کې، دا چې د غم په خاطر باندې سر وخري. د سر خریل خو دغسې په عادي حالت باندې یا د سنت طریقې په نیت باندې ثواب لري، او که د یو غم په خاطر باندې سر وخري، مړی وسي، یو څوک نږدې قریب یې مړ سي، د یو نږدې دوست د مرګ په خاطر باندې د غم په خاطر باندې د سر خریل بیا مکروه دی. سر به د غم په خاطر باندې د یو چا د مرګ په خاطر باندې چې دی د خواشینۍ اظهار کوي سر خري، دا کار بیا ورته مکروه دی. او هغه ویښتان چې مباح دي، یعنی شریعت تا ته اختیار درکړی دی که پرېږدې او که ایسته کوې، هغه کوم ویښتان دي؟ اول د شا ویښتان. د ځینې کسانو پر د املا باندې چې کوم ویښتان وي، د هغه اوږو باندې کوم ویښتان دي، د دغه ویښتانو ایسته کول دا مباح دي، دا شریعت تا ته اجازه درکړې ده که پرېږدې پر دا خپل حال کې ایسته کوې. دوهم د ځیګر ویښتان، د ځینې کسانو پر دا ځیګر باندې ویښتان، د ځیګر د ویښتانو لرې کول دا هم مباح دي، او په هغه صورت کې چې زیان او تاوان نه وي ورسره. که چیرې یو جلدي ډاکټر بیا درته وویله چې دا ستا په ویښتانو ایسته کولو کې که د ملا وي، که د ځیګر وي، که د بازوګانو وي، که د ورنو وي، او که د غوږو وي، د ځینې کسانو پر غوږو ویښتان وي، دغه ویښتان که وایي ته ایسته کوې، ستا بدن ته یو مرض راځي، ستا جلد خرابېږي، نو بیا ستا دپاره شرعي پابندي که نه وي، خو د صحت په لحاظ باندې باید ته د دې کار څخه بیا لاس واخلې که تا ته زیان او تاوان رسوي. نو د شا د ویښتانو ایسته کول، د ځیګر د ویښتانو ایسته کول، د بازوګانو ویښتان ایسته کول چې پر دا بازوګانو یې ویښتان دا ویښتان ایسته کول، او دغه رنګه د ورنو د ورنو ویښتان لرې کول، د غوږو ویښتان لرې کول، د غاړې او څټ ویښتان لرې کول. په دې کې دا مباح کار دی، دا ایسته کولو کې کوم شرعي ممانعت نشته. البته ځینې علماو لیکلي دي چې د شاو، د ځیګرو، د بازوګانو، د ورنو او د غاړې او د څټ ویښتان لرې کول خلاف الادب دي، د ادب سره دغه نه دی، ادب نه دی دا، یعنی دا ویښتان چې پر خپل حالت پاتې سي نو اولا او بهتر دی. ادب دا دی چې دا پاتې سي، او که چیرې لرې سي دا داسې د ادب خلاف کار دی، خو ګناه نشته پکښې کې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.